हमेशा हमेशा ता په انګلیش کې څه وای हमेशा ता په انګلیش کې وای always 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 مثال زه همیشه ښوونځي ته ځم I always go to school I always go to school هیڅ کلم نه ته په انګلیش کې څه وای هیڅ کلم نه ته په انګلیش کې وای never 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 for example مثال زه هیڅ کلم دروغ نه وایم I never tell lie I never tell lie یا مثال زه هیڅ کلم خپل وخت نه ضایع کوم I never waste my time I never waste my time ناوخته ته په انګلیش کې څه وای ناوخته ته په انګلیش کې وای late 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 مثال هغه ښوونځي ته ناوخته راځي he comes to school late he comes to school late یا مهرباني وکړه ناوخته مه راځه please don't come late please don't come late وختي ته په انګلیش کې څه وای وختي ته په انګلیش کې وای early 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 مثال زه صنف ته وختي راځم I come to class early I come to class early یا مثال زه ښوونځي ته وختي ځم I go to school early I go to school early مننه د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش مننه د انګلش بنیادي جملې په پښتو او په انګلش کې ما یوازې پرېږده leave me alone leave me alone کاش ته دلته وې I wish you were here I wish you were here هغه خوشحاله دی he is happy he is happy دا هلکان دي these are boys these are boys هغه جنکۍ دي those are girls those are girls زه تیار یم I am ready I am ready د انګلیش بنیادي سوالونه او جوابونه په انګلیش او په پښتو کې دا څه دي what is this what is this دا یو قلم دی this is a pen this is a pen هغه څه دي what is that what is that هغه یو کتاب دی that is a book that is a book ته څه لرې what do you have what do you have زه یو موبایل لرم I have a phone I have a phone دلته څه دي what is here what is here ماته پته نشته یا زه نه پوهیږم I don't know I don't know هلته څه دي what is there what is there هلته یو بایسیکل دی
there is a bicycle. There is a bicycle. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره موږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه. السلام علیکم.